السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د مسینجر ډیلیټ شوي میسجان بیرته په خپل موبایل کې وګورئ. یعنې ملګرو که ستاسو ملګري تاسو ته میسج وکړي په مسینجر باندې او هغه بیرته له تاسو څخه ډیلیټ کړي، نو به تاسو هغه میسجان څنګه ګورئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپل ملګرو سره شیر کړئ. او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ مسینجر ته. مسینجر ته ګوره زه راځم، زه دلته زما یو ملګری دی هغه ماته میسج کوي. کله چې ملګرو زه هغه میسج ماته وکړي نو دغه میسجان به تاسو څنګه ګورئ. ګوره ملګرو اوس دلته زما یو ملګری دی، یعنې زه اوس له یوه موبایل څخه بل موبایل ته میسج کوم. کله چې ګوره دلته زه میسج وکړم ما ویل کوي چې های، دغه ما سینډ کوي. ملګرو کله چې دغه زه دلته سینډ کوم اوس به دلته ماته میسج راسي. کله چې ملګرو ماته میسج راسي نو ګوره ملګرو اوس به دلته دغه تاسو ته څنګه راړئ. ګوره ملګرو تاسو ولیدل چې دلته میسج راغلی چې های. کله ګوره دلته تاسو راسئ، ګوره ملګرو اوس ماته دغه میسج راغلی چې های. یعنې ګوره ملګرو اوس دغه میسج دلته خو زه کتلی سم. که چیرې دلته ماته هغه میسج راغلی وي چې څنګه یې، ګوره ملګرو اوس دلته ما د بل میسج راولی دی چې څنګه یې. کله چې ګوره ملګرو هغه میسج ماته راشي دا خو زه دلته کتلی سم، ما وکتل. اوس که چیرې دغه سړی وغواړي چې دغه میسجان یې ماته وکړو او دغه بیرته ډیلیټ کړي، نو دغه به بیا تاسو څنګه ګورئ. ګوره ملګرو دغه سړی بیرته راولاړېږي، مثال له تاسو څخه یې میسجان څه کړو ډیلیټ کړو. ګوره ملګرو دا څنګه یې میسج دا تاسو نه ده کتلی، دغه یې له تاسو څخه ډیلیټ کوي. دلته ګوره راغلی دغه یې ډیلیټ کوي چې ریموو فرام ایوری ون. ګوره ملګرو دغه یې له تاسو څخه دا میسج ډیلیټ شو. ګوره ملګرو دا میسج یې اوس دلته ډیلیټ کوي. اوس به دغه میسج تاسو څنګه ګورئ. د دې لپاره به تاسو له دغه څخه وځئ، له مسینجر څخه تاسو به یو اپس را ډاونلوډ کړئ. ملګرو دغه اپس نوم دی چټ بین. کله چې ګوره ملګرو چټ بین تاسو ډاونلوډ کړئ، ګوره ملګرو اوس به تاسو چټ بین ته راسئ. کله چې تاسو چټ بین ته راغلاست ګوره ملګرو هغه میسج ډیلیټ کوي، یعنې زما په مسینجر کې بیرته نه ښکاره کوئ. نو تاسو به چټ بین خلاص کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو خلاص کړئ دلته به تاسو اودر ته راسئ. دلته به تاسو مسینجر ایډ کړئ او دغه رقم به دلته تاسو راسئ. ګوره هغه کلیم خان چې ده دلته به تاسو کلیک وکړئ. ګوره ملګرو های راغلی ده. اوس که چیرې ګوره زه راسمه دلته زه یو بل میسج کوم، دلته زه رالمه چې ما میسج وکړئ. ګوره ملګرو دلته ماته میسج راغلی چې څنګه یې خانه. ګوره ملګرو هغه میسج دا راغلی. نو که چیرې هم دغه میسج دلته ماته راسي نو ګوره ملګرو هغه میسج دلته راغلی. اوس که چیرې دغه سړی دغه میسج له دې څخه ډایرکټ ډیلیټ کړي، یعنې دلته اوس راغلی ګوره هغه میسج لا ما کتلی نه ده، ده له ما څخه چیز کوي ډیلیټ کوي، یعنې هلته یې بیرته هغه میسج ډیلیټ کوي. نو دغه به تاسو بیرته څنګه ګورئ. دلته به تاسو چټ بین ته راسئ. ګوره ملګرو هغه چټ بین چې تاسو رالاست تاسو به یې له دې څخه ووځئ. ګوره کله چې تاسو ووځئ بیرته به تاسو چټ بین ته راسئ. کله چې چټ بین ته رالاست دلته به تاسو اودر ته راسئ. دلته به تاسو راسئ چې څنګه یې خانه. ګوره ملګرو دلته اوس هغه میسج دلته ډیلیټ شوی دی، یعنې دوه میسج یې ده راکړي دي، دواړه بیرته ده چیز کړي دي ډیلیټ کړي دي. دا میسجان به تاسو چیرې ګورئ، بیرته به دلته تاسو راسئ دغه چټ بین ته. په چټ بین کې به هغه میسجان دلته تاسو وګورئ. ګوره یو های و، بل کم یو څنګه یې خانه، یعنې دغه دوه میسجان بیرته دلته تاسو کتلی شئ. یعنې که اوس دلته دی له تاسو څخه میسجان ډیلیټ کړي هغه به بیا تاسو چیرې ګورئ، دلته یې تاسو ډېر په اساني سره کتلی شئ. یعنې کوم میسجان څو دی له تاسو څخه ډیلیټ کړي هغه دلته تاسو ډېر په اساني سره کتلی شئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوې وي. که ویډیو خوښ شوې وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.